د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ته تګ معنا څه؟ خلکو موبایلونه راخیستي وي بس کړپ له ځانونو نه عکسونه وباسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ته ولاړ وي دی له ځان نه عکسونه وباسي یوازې بس دغه نمایش باندې دی مصروف وي د دې په ځای چې ادب او احترام معافي خو موږ ته په زړه کې بې اختیاره دا راځي الله موږ نن له لورې افغانستان نه راغلي یو خو زموږ خوږ پیغمبر 1400 کاله پخوا له موږ د دنیا نه رحلت کړی دی موږ د ده په قبر باندې تسلا کوو موږ د ده په روضه مبارکه باندې زړه ته اطمینان ورکوو زموږ سترګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن باندې نه لګېږي موږ د آخر زمانې خلک یو هغه خلک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی هغوی ته نن صحابه ویلی کېدای شي هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځانګړي ملګري دي خو ای الله موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې روضې په لیدلو باندې خدای تسلي نصیب وګرځوي الله عز وجل دې موږ ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کامله اتباع را نصیب کړي د پیغمبر په لیدلو کې یو عجیبه تسلا موجوده وي او دې کې هم تاسو دې ته سوچ وکوئ یو عجیب غوندې حکمت مدینې منورې ته تګ یو په دې نیت دی چې هلته مسجد کې زه لمونځ ادا کړم یو لمونځ په 1000 یا په 500 باندې بدلېږي یو په دې نیت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته زه ودرېږم سلام واچوم او یو په دې نیت باندې ده چې دواړه نیتونه سړی وکوي دی مبارک وایي راجحه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت په نیت باندې ولاړ شي او دې کې تاسو حکمت وګورئ 1,400,000 پیغمبران تیر شوي د چا قبر چاته معلوم دی چې یقیني وي چې دا د آدم علیه السلام قبر دی دا د نوح علیه السلام قبر دی دا د ابراهیم علیه السلام قبر دی وی خیراته دلته علما موجود دي دلته عام ورونه موجود دي چې علی الیقین معلوموي چې خامخا بلا شک و بلا شبهه دا د موسی علیه السلام قبر دی یا د هارون علیه السلام 1,400,000 پیغمبران تیر دي د یوه قبر هم چاته داسې نه دی معلوم لکه زموږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کې څه حکمت دی د ده نه وروسته بل پیغمبر نه راځي کله چې نه راځي دغه امت به د زړه تسلا په څه باندې حاصلوي دوی به زړه ته ډاډ په څه باندې ورکوي د ده په قبر مبارک باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من حج فلم یزرنی فقد جفانی څوک چې حج د بیت الله شریف ته راغی زما زیارت ته رانغی دی له ما سره بېوفایي وکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایي د قبر په 1,400,000 پیغمبرانو کې مشخص دی عرب و عجم چې دلته قبر د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی یو حکمت په دې کې دا دی چې زړه ته په دې باندې تسلا میلاویږي ها یو بېل اثر دی په دې کې خو لیکن هغه یو شاعر وایي ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سخت را جان شد و او آوازنی آمد خو هر څوک خو د دې په قدر باندې بیا نه پوهېږي هر څوک د دې په اثراتو باندې هم نه پوهېږي چې مدینه منوره معنا څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ته تګ معنا څه خلکو موبایلونه راخیستي وي بس کړپ له ځانونو نه عکسونه وباسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ته ولاړ وي دی له ځان نه عکسونه وباسي یوازې بس دغه نمایش باندې دی مصروف وي د دې په ځای چې ادب او احترام او دې باندې زموږ عقیده ده چې که د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قبر ته سړی سلام واچوي انبیا په قبرونو کې ژوندي دي دوی موږ ته وعلیکم السلام وایي ګورئ د موږ داسې اخري لمحې دي د دلته مې راټولم د دې په خاطر باندې دا پرېږدی حاجي صاحبانو کوټه مې ښه ده کوټه مې نه ده ښه ترکاري ښه ده خرابه ده سوي د ډوډۍ وچه ده ډېرو ډوډۍ موږ په ژوند کې وخوړې ګیرې په دې ډوډۍ کې سپینې شوې که بیخي موږ نهار یو دلته نو څه معنا زموږ هغه مقصود اصلي هغه شیانو ته ما تاسې راجمع کړی چې کوم څه ته موږ راغلي یو د اخري لمحې له موږ نه تېرې نه شي کله چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زیارت ته ورځئ په دې اخري لمحو کې خو زیارتونه وکوئ نیت به هم دا وي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم زما د سلام جواب راکوي داسې اولیاء الله تېر شوي دي چې خپله دا غږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې په غوږو باندې واورېده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به ورته ویل وعلیکم السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د چا نه مرور وي ګورئ د سلام جواب نه ورکوي ها یو وخت یو صحابي دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ده کور ته راغی هغه په کور کې موجود دی سلام یې ورباندې واچو السلام علیکم د ځان غلی بیا ورته السلام علیکم لږ په تیز غږ هغه بیا ځان غلی دریم ورته بیا ورته السلام علیکم رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شو چې لکه چې اجازه نه راته کوي د کور مثلا دا دی چې د چا کور ته ورځې درې ورې به سلام واچوي که چېرته اجازه درکړه خو په حقه اجازه یې در نه کړه سلام یې ادیا نه کړو دا معنی ستا ته اجازه نشته زه دې به راواپس کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم راواپس شو صحابي پسې رامنډه کړي وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته یا رسول الله دا سلام دی بیا ولې نه ادا کوو دا مبارک ورته وایي
د دې په خاطر چې ته په ما باندې سلامونه ډېر واچوي د ته خو پیغمبر یې السلام علیکم دا خو دعا ده په تا د سلامتیا وي د دنیا او د آخرت د آفاتو بلیاتونه د الله رحمتونه دې په تا را نازل شي